صحیح ده. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. څنګه تاسو ته معلومات دی چې د لوی آزاد افغانستان اتل قهرمان وزیر ګیلمن شهید شوی دی او ټولې دنیا کې د هغې دپاره غیبي جنازه کېږي. نو موږ په انګلستان کې انګلینډ کې په لیډز ښار کې د افغانانو کمیونټي چې جومات دی هغې کې مو د هغه دپاره غیبي جنازه وکړه. الله تعالی یې د هغه شهادت قبول کړي. یو داسې یو اتل، یو داسې یو قهرمان، یو داسې رښتونکی افغان چې ثاني نشته دی. واقعي چې موږ ټول افغانان ټوله دنیا کې خفه ده. انشاءالله د ده شهادت به رنګ راوړي، د ده شهادت به انشاءالله نه دي او ټول افغانان انشاءالله په دې درد کې شامل دي، په دې غم کې شامل دي او واقعي موږ ټول په دې باندې وجړېږو او هر یو که کور دا که مور دا که ټول په دې کې جړېږي او دا کېږي. الله دې شهادت قبول کړي. دلته موږ خپل ډېر د افغان کمیونټي کوم جومات چې و ډېر زموږ مسلمانان افغانان وروڼه راغلي وو. دلته هم د هغې لپاره به غیب جنازه وکړه. انشاءالله خیراتونه به هم کوو. نورو ښارونو کې د خیراتونو پروګرام هم دی، د فاتحو پروګرام هم دی. نو په ټولو افغانانو باندې چای کې شرکت کوي. جزاک الله خیر. جزاک ډېره الله. مننه. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. وارحمه وعافيه واعف عنه وكرم له واسع مدخله وغسل الماء والثلج والبرد وفيه من الخطايا كما تنقي الثوب الابيض من الدنس وابدل له دارا خيرا من داره وقيه فتنة القبر وعذاب النار.